د لوی او بخون چښتن په نامه د پکتیا د شملور مشرانو ځوانانو علمای کرامو د ولایتي شورا محترم غړي د ملي شورا او د مشرانو جرګې غړي ځوان فعال والی صاحب د پکتیا قماندان صاحب د قول اردو قماندان صاحب د امنیه ټول نور امنیتي چارواک د کابینه محترم وزیر صاحبان جناب مولوی صاحب کشاف مولوی صاحب بلوچ ټول مشاور صاحبان لومړی تر ټولو د بشریت د ستر پیشوا تحفه در وړاندې کوم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو خویندو نه خاصه مننه چې نن هم تشریف راوړی ځوانانو نه له ډېرو محترمو پیغلو نه چې وطني سندرې ولوبله او موږ ته یې په یاد کړل چې دا وطن ستر تاریخ لري او په دې تاریخ باندې موږ مینه ډېرېږي او د دې تاریخ ساتنه موږ وظیفه ده لومړی زه د پکتیا له لوی ولس نه مننه کوم چې ما ته یو ډېر لوی پور راکړ او نن تاسې اول کوچنی قسط ده چې د دې لوی پور ما برته تاسو ته درکړ هغه لوی پور څه و ما نه پیسې درلودې نه توپک مې درلوده تاسې رایه راکړه تاسې ولسمشر کړم څه دپاره دې دپاره چې دغه رقم یو ورځ هم غوښتله او دوم زه تاسې له صبر او له حوصلې نه مننه کوم که هرات کې سلما جوړ که تاسې جشن ونیو که قندار کې سرکونه جوړ کړل یا هلمند کې کجکی آباد که تاسې جشن ونیو که بامیان کې سرکونه افتتاح کړل تاسې جشن ونیو هر ګوټ د افغانستان کې چې یو لوی کار وسو تاسې پکتیا کې د افغانستان بیرقونه جګ کړل او چې ټپي راغلله تاسې ورته ښه راغلاست وویل اما په دې ټول وختو کې تاسې حوصله وښوده او زه له تاسې له حوصلې نه د زړه له کومې مننه کوم ځکه تاسې دا حوصله وه چې ثابت هم کړله چې د افغانستان ولسمشر ټول افغانستان پورې تعلق لري او د پکتیا میرمنې جنکۍ ځوانان علمای کرام قومي مشران ټول ملی دي فکر ملی ده خوب ملی ده ژوند ملی ده عقیده د ملی وحدت ده او د اسلامي مساواتو په اساس باندې بیا غوښتنې وکړلې چې اوس نو لږ څه موږ ته توجه وکړو دا باید هغه نمونه وي چې هر افغان چې په هر وزارت کې په هر مقام کې ده اول ټول افغانستان ته وګوري بیا هغه ځای ته چې کور ورته وایي ځکه دا یې موږ او د تاسو ټول کور ده نن زه مبارکي در کوم چې رڼا راغله قیمت 1 کیلووات برق له 10 افغانیو نه 6 افغانیو باندې کمیږي دا 15 چنده کمیدل د قیمت موږ او تاسو ته به انشاءالله 15 چنده زمینه د فعالیت راکړو او دا ابتدا د کار ده کورونه دفترونه قول اردو په برق راسي اما ما اصلی ایله داده چې صنعتي پکتیا وګورم د جلغوزي پروسس وګورم د مڼو پروسس وګورم دلته فابریکې وګورم
لومړی درجه ولایت یې، لومړی درجه به در سره چلند کیږي، لومړی درجه به خدمت کیږي. دا نه ده چې پکتیا په اداري نظر نه لومړی درجه ولایت ته بدل شوی، د توجه له نظر نه باید نوم لومړیتوب ولري او دا لومړیتوب به زه کوم. ځکه که زرنده د پلار ده هم په وار ده. نو اوس نوبت هم رسېدلی. جناب والي صاحب څو تبصرې وکړلې، زه په هغه باندې وغږېږم، بیا به څو نورې خبرې خدمت ته. لومړی د بالاحصار خبره مو کړله، په سرو سترګو په 6 میاشتو کې به کار شروع کېږي. 3.5 کال افتخار. تنها چینو ته وګورئ د میرزکې، دومره طلاوې چې د میرزکو په چینو کې پیدا سو، افغانستان کې بېسارې دي. دا د تمدن کورو، دا بالاحصار د پکتیا د تمدن نښه ده. دوم د کورنیو چارو نه مې یو ګیله وکړله او بله خوا د قضیه هم درته ووایم. 12 نفره له دې دفتر نه وویستل سول، نن څارنوالي کې دي. که نور څوک پکتیا یا بل ولایت د افغانستان سره دا رقم چلند وکړه، وزیر صاحب داخله به یې راساً څارنوالي ته لیږي او زه له وزیر صاحب نه مننه کوم. دوم، د وزارت داخله نوی تشکیل پرون ماته راوړ، په 2 هفتو کې خدمات د وزارت داخله به په بنیادی توګه تغییر کړي او نورې غوښتنې مې څه کړې وې، وزیر صاحب سر در سره ژمنه کړې، وزیر صاحب تر سره کړل، بیا به راځو بیا به درته وایو. دوم، د سرکو د جوړونې د وزیر صاحب د کلیو د پراختیا نه هم ګیله وکړله. دا پروګرام سر تر پایه بدلون کړه. 100 کال هم درولې ده تر 4 میاشتو پورې، تر څه یو عادلانه افغانستان شمول پروګرام باندې بدل سي او وزیر صاحب باندې اعتماد وکړي، درته یې کوي. او بل مکتبونه 100 کال به 6,000 مکتبونه د کلیو د پراختیا وزارت جوړوي. دا کومه تشه واده نه ده. 200 میلیون ډالر ما ورکړي دي. زه نه غواړم چې موږ کوچنی پس له دې نه د لمر لاندې یا په واورې کې پروت دي. دا به کېږي انشاءالله تعالی عملي کېږي. لیسو دپاره هم د وزیر صاحب د شهرسازي نه مننه کوو. بهترینه فابریکه د مخکې جوړولو مکتبونو جوړه سوې، 100 کال به اساسي تغییر انشاءالله تعالی وګورئ او بې امني اما د منلو وړ نه ده. دا به مخکې جوړه سي، را به سي، په 2 هفتو کې به در سره ترسره سي چې د ولس اعتبار جوړ سي. درېیمه عرض مې تاسو ته دا ده چې زه 2 ساعتو دپاره نه یم راغلی. شپه در سره کوم، سبا هم در سره تېروم او په پاخه حوصلې باندې به یو بل سره د زړه خواله کوم. نو ټول اقشار به ما سره ګوري، هر یونه به اورم او لکه چې مې تیر واورېدل او نن درغلم، بل وارې به چې درسم انشاءالله تعالی دوم قسط به درکړم. په دې برخه کې زه غواړم د پکتیکا خوست له ولس نه یوه ډېره خاصه مننه وکړم او هغه دا ده چې د جلغوزیو مسله ما سره مطرح کړل. ما تر اوسه پورې 4-5 جلسې نیولې، له دراني صاحب نه خاصا مننه کوم. آخري جلسه مې د والي صاحب د پکتیا، والي صاحب د پکتیکا او والي صاحب د خوست سره وه. د لوی پکتیا جلغوزي به د افغانستان د جلغوزي په نامه ټول نړۍ کې مشهور کېږي. نو تاجرانو سره چې پسته وغږېدلو انشاءالله تعالی دا زمینه به برابریږي او په مخه به ځو. زه لومړی غواړم چې له ټولو مشرانو نه
مننه وکم چې ماته هم د ادب درس را زده کړم. خدای مې د نیکه وبخي، ده ماته دا درس راکړ چې بې له ولس نه هیڅ سیاسي شخصیت، هیڅ فرهنګي شخصیت ژوند نسي کولی. که زه هر څوک په غېږ کې اخلم په مینې، دې دپاره ده چې نیکه مې په کوچنیوالي کې راته درس راکړ چې باید د هر انسان عزت وکړي. ما په یاد دي چې کوچیان راغلي، ما ته ویل لاسونه یې ومینځه. ما ویل بابا کم دهقانان هم نه دي؟ ویل عزت په دهقان نه کېږي، عزت ما په مسیح باندې کېږي. نو ځکه خبره دا ځکه ځوانانو ته کوم چې د تحول معنا، د بدلون معنا دا نه ده چې موږ خپل دود و دستور هیر کړو. موږ اسلامي اخلاق، موږ ملي اخلاق، موږ د هر قوم خاص اخلاق، موږ هغه تهداب ته چې په هغه باندې موږ ژوند کوو. اما اول غواړم ډاکټر صاحب قیومي نه مننه. ډاکټر صاحب قیومي په دې څو کالو کې د افغانستان د برېښنا، د اوبو، د زیربنا او موږ د تعلیم و تربیې برخه کې هغه بدلون راوړی چې واقعا بېساری ده. نو هیله ده چې ډاکټر صاحب قیومي نه مننه. او دوم غواړم غالب صاحب نه مننه. همدارنګه له وزیر صاحب د شهرسازي نه، وزیر صاحب د کلیو د پراختیا نه، وزیر صاحب د کرهنې نه، وزیر صاحب د صنعت و تجارت نه نوم مې بدل کړی چې پس له دې نه تاجر پسې ونه ګرځي، صنعتکار پسې وګرځي. او په همدا توګه له وزیر صاحب دفاع نه، وزیر صاحب داخلې نه، بیگ صاحب نه، له ټول نه غواړم د کابینې د غړو په حیث باندې مننه وکړم، ځکه اوس ګورئ چې یو ټیم ده چې هر ځای د افغانستان ته په یو سترګې ګوري. له علمای کرام نه، له جناب کشاف صاحب نه، له جناب بلوچ صاحب نه، جناب حاجي صاحب نه، زرمتي صاحب نه، ټول نه مننه کوم چې واقعا مګر غواړم یو ځوان نه هم خاصه مننه وکړم، زیرک. بیا هم نن د خوشحالي ورځ ده، مګر په آخر کې باید خپل شهیدان یې ګورو. زه غواړم چې بیا هم د پکتیا ستر ولس او د ګردیز ښار د ټولو شهیدانو ته تسل ورکړو او په دې پروژه چې شروع سوله انشاءالله تعالی یو اندازه تسل به راسي. ژمنه مې دا ده چې هر څه چې افغانستان به انشاءالله تعالی په مخه ځي، په همغه اندازه باندې به موږ خپل شهیدانو پسې ګرځو. غوښتنه مې څه ده له تاسو؟ اوس سوله راوړئ. دوه شیه له تاسو نه زه سږ کاله غواړم. لومړی سوله ولسي کړئ. دا وړاندیز چې ما کړی ایله ده چې په تاریخ کې بېساری. ولې وینه تویېږي؟ پس له دې نه هره وینه که څوک تویوي د خدای جل شانه مخالفت کوي، د ولس مخالفت کوي. او له تاسو هر یو نه غواړم چې ولسي فشار پر سوله راوړي. دوم شفاف انتخابات. 1990 کې د ملي شورا او د ولسوالۍ شوراګانې، 1990 کې د ولسمشري انتخاب. ګډون هم غواړم، مینه هم غواړم، ځکه چې په دې باندې باید افغانستان ثابته کړي چې موږ خپل اساسي قانون باندې ژمن او د اساسي قانون په چوکاټ کې انشاءالله تعالی د ټولو افغانانو هر چیرې چې هیلې ترسره کړي، یو بل سره په مینه، یو بل سره په اعتماد باندې موږ دا ولس جوړولی سو. هیچ افغان از هیچ افغان کرده برتر نیست، هیچ افغان از هیچ افغان کرده کمتر نیست. دا وطن موږ ته چا نه ده راکړی، افغانستان افغانانو ته چا نه ده رابخلی.
دا وطن موږ په وینې ګټلی، په وینې او په مینې به یې پالو. مننه. تل دې وي افغانستان، یشستن افغانستان، زنده باد افغانستان. آرام دې وي د پکتیا قدرمند ولس.